دا اذان دا هر 15 وخت المنظوم مخکې اذان کې کړه مؤذن اذان کې الله اکبر. دغه اذان دا د اسلام د شاعر څخه دی. که دغه اذان موږ په توجه باندې واورو غوږ ورباندې ونیسو او د اذان جواب ورکو او بیا وروسته درود شریف ووایو او بیا دعا وکړو د دغه معمولي عمل په وجه باندې الله موږ ته څه راکړي. ته خبر یې الله موږ ته څه راکړي کړه. موږ د اذان سره څومره په غفلت کې اذان شروع یې ګپه شروع حال دا حکم لري چې د الله اکبر ناره وسول هر څه کلام کې دی پلاس کې کلم کښېږد که په مجلس اخته خاموش سه که د یو شی لګولی نعت اورې یا خدای نه خواسته سروز غزل اورې ځای پر ځای شټاپ که بنده که کړ دا د الله د نامه تعظیم دی د اسلام د شاعر یو تعظیم دی کېدای شي الله تا په دې باندې وبخښي. اذان د اسلام د شاعر څخه دی. تاسو وګورئ د لامذهبه کسان چې هغوی د خپل عبادت لپاره یو اعلان کوي یا ګنټي وي یا بلکې څومره قدر کوي. موږ ته الله جل جلاله د لمانځه او د عبادت د اعلان دپاره اذان را کړی دی. دغه اذان سره موږ څومره بې حرمتي کوو. یو وار خو کوي هغه سړی چې هغه بلګیږي سپین ږیری کوي یا په ماشومان یې موږ کوو. ښه اذان والا که ته سم واورې بیا چې اذان شروع سي په دغه اذان په وخت کې لا هم موږ دومره د الله د نامه سره غافل یو چې اذان شروع سوی په خبر لا نه یو. هغه خبرې شروع وي هغه مجلس شروع وي هغه سودا شروع وي هغه شی لګیږي چې هغه مخکې دا اوري هغه شی دومره غفلت نه دی پکار. دغه الله خاطر وکړه دا دین او اسلام موږ ستاسو دین دی دا مو په رضا قبول کړی دی. د دې ادب او احترام دا پر ما او تا باندې لازم دی. یوازې دا نه چې ادب او احترام وسو دغه ادب او د احترام په وجه چې تا ته الله کوم اجرونه درکړي د خدای بنده ته د دې څه ولې غافل یې. حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې مؤذن اذان شروع کړي تاسو د دې سره یو دم خاموش سي اذان اوري او د اذان جواب ورکوي. اذان جواب چی دی؟ د مؤذن وای الله اکبر الله اکبر ته به ورته د ځان سره وای الله اکبر الله اکبر. هغه بیا الله اکبر وای ته به ور سره وای. هغه وای اشهد ان لا اله الا الله ته به دغه وای د ځان سره. هغه وای اشهد ان محمد رسول الله ته به دغه وای. هغه وای حي على الصلاه ته وای لا حول ولا قوه الا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله. هغه وای الله اکبر ته به الله اکبر سره وای او په اخر کې بلا اله الا الله. چې کله مؤذن اذان خلاص کی بیا تا درود شریف ویل ار درود چې تا اسانه دا هغه ورسه د وسیلې دعا ویل. د وسیلې دعا خو موږ د اذان دعا پېژنې کنه. بدبختی دا چې موږ کې د معاشره کې په سل کې اوس هم د شپېتو کسان د اذان دعا نه دی. الله اکبر اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه دا دعا د اذان دعا ده کنه. هغه دې ته د وسیلې دعا وایي. وسیله په جنت کې لوړ مقام دی. او بیا انسان د اذان وروسته دغه دعا وکړي کړه د الله رسول فرمایي په دغه عمل باندې زما شفاعت درته ورسېدی زما شفاعت درته ورسېدی. سبحان الله. ته غواړې چې د آخرت شفاعت د الله د رسول شفاعت ته ورسېدي څومره معمولي عمل دی. یوازې اذان اورېدل د اذان جواب ورکول د اذان نه وروسته درود شریف ویل او په آخر کې د وسیلې دعا غوښتل د الله څخه دغه درې څلور معمولي اعمال دا د انسان دپاره د شفاعت ذریعه ګرځي. څومره اذانونه زموږ څخه تېر شول واورېدل نه خبرې مو پرېښولې یا مجلس مو پرېښوي یا هغه لهو لعب چې په چکو په بوډو په دې اخته هغه د اذان د حرمت او د عزت په وجه پرېښوي یا هغه موبایل چې تا شان ناوړه شان کې کتل او د اذان د حرمت په خاطر دا موبایل بند کې کښېږدي شو اذان دې واورېدی یا راسه د نن سره توبه وباس. لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت مه نه امیده کېږه. الله مهربان ذاتي توبه وباس. الله پاک دې بخښي او د آینده څخه دغه عمل ته دوام ورکړي. سنت عمل دی. لهذا عزیزانو د اسلام هر عمل چې کوم دی دا ډېر عظیم دی اسانه دی ډېر عظیم دی ډېر عظیم او رتبې والا دی. دا معمولي صرف نظر مه ګرځوئ کله دې قدرداني وکړئ.